أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. په تیر درس دا خبره ذکر شوه به قلب منیب چې انابت سره ویل شو د انابت پیدا او هغه سره به د اسم کې موږ خبره کړې و. انسان باندې د دنیا کې قسمه قسم مشکلات راځي، تکالیف او پریشانې نه. قرآن او سنت کوم شی د موږ له خودلې دی چې هغه سره خپل کې تر څو پورې د پریشانین ته ورکش مصیبتونه دا کله د دنیا د نفقې باره کې یو کړه، دعوت په باره کې یو کړه، د سړي د ایمان په باره کې یو کړه، د شنور مسائل. قرآن او سنت ډېر نعمت ته نعمت د رب العالمین موږ ته سره راکړي ده. هر مسله به کې ذکر ده او الحمدلله به دې باندې ویل پکار دي. لکه سبا او بل سبا دا خود مکارم الاخلاق ورس کچر تاغه ونه شو ان فی ذلک ذکر تقریبا یو دوه یا درې ورځې بد دي. قرآن په باره کې دا خبره چې دا څنګه راشي جامع کتاب دی، څنګه څنګه دا ټول شي نه بده کې الله یو خودلی د داخل ته بیم په بل تر باندې ګرځيږي ناقص غني. خداوله خبره جواب چې انسان له پریشانی ورسیږي مصیبت باب د دعوت کې د مال نفقه کې کوم خبر رب العالمین ذکر کړی دا تر څو پر انسان هغه استعمال کوي او استا د دې پریشانی مصیبتونو اور باندې بچ. او دا ډېر ضروری خبره ده مهمه، ځکه چې کوم شی هغه الله او رسول ویلي دي او ذکر کړی دي. اهل علم فرمایي چې کله سره هغه اسباب استعمال کوي چې کوم الله او رسول ویلي دي دلته دا مسله به ډېر اسانه تمام شي، پریشانی نه بم بچي، مصیبتون نه بم بچي او دا کوم مسله چې دله مخامخ شوی د دغه مقابله به مو کې ډیره په اسانتیا باندې. لیکن چې کله انسان د قران او سنت نه لري نو دا یا څه د پریشانی به ورس باندې زیاتې کی. اهل علم فرمایي دنیا کې مصیبت در تراغه په دعوت کې مصیبت در تراغه نو یو څو کارونه وزن سره وکي. اوس موږ ټول هم دغه شکایت دي، څوک زموږه دکانداري نه چلیږي، څوک زما د بچی نشته، څوک زما اقتصاد کمزور دی، څوک زما دا مسله خراب ده، څوک زما عبادت خون نشته. اهل علم فرمایي چې دا څو کارونه کول پکار دي. دغه وجه دا ده چې دغه غم بد دي انسان په خوشاله باندې بدل شي او رب العالمین به دې انسان د دشمنانو مات کې دا ټول په قرآن کې موجود دي او الحمدلله په دې باندې ول پکار دي. د دې ټول شنو د مصیبتونو علاج رب العالمین قران کریم کې اول ذکر کړی دی الصبر. صبر کول شپه چې راشه ورځ به راځي. مخکې موږ دا ویلو نجاشي بچا یو ولی له ویلو چې د شو خبره مال ولي کې چې کله انسان اغله د خوشحالي په وخت کې وګوري نو خوشحالي د حد نه وانه وړو کله چې د غم په وخت کې ګوري انسان جذب پځونه کې د شو الفاظ ورته ویلي چې دا وخت تیر شي ته خوشاله یا څه دې به پریشانی راځي او کته پریشان نه یا څه دې به خوشحالي ده. صبر قرآن او سنت چې کله انسان مطالعه کوي د صبر باره کې ډېره مسله ده، ډېر آیتونه حدیث او آثار پیدا. ابن قیم سے فرمایي چې قال بعض السلف بعض سلف بداوي لیکه په دنیا کې چیرته مصیبتونه نه وینو دا یا څه ته موږ بد الله مخې ډېر غریبانان ولاړو. او حدیث کې دا راځي چې سخت امتحانونه په انبيو باندې دغه نور څه به څومره انسانان انبيو له نږدې کیږي طاعت کی د انسان په دې په کې چې اغزه ماتوري نشي الله به دې باندې مثال اجر ورکړي. حتی یو حدیث کې دا راغلی ترمذی کې د دنیا نه د انسان د شمنه کوي لکه څنګه چې تاسو یو مریض د اوبونه منه کوئ نو دا به جزې پځ نه کوي چې دا ولې دا څنګه په طاعت باندې صبر دا معنی چې د کوم شي باندې الله مکلف کړي هغه کوه په پورا جذبه میړانه باندې او په د معاشونه صبر ده چې د کوم شي نه منع کړي دغه نه ځان ساتاو چې تکلیف در درغه نه به جزې پځ کوي نه غلې به ودرېږي خاموش. په تور مثال یو سړی دغه باندې فقر راغنه دا سړی ځان سوچ کې راولي چې ما باندې خو فقر دی لیکن سترګې مې مشته ولا سونه مې مشته کې مې مشته ولې چې خلک دي چې هغه فقیران هم دي لاسونه کې نشته. زما سترګې مشه هغه سترګې موتی، زما دا کور مشه دا غوي کورم نشته، زما را زنانم شه دا غوي بچیم نشته.
اې دې سره سره قران کریم دویم سبب ذکر کړی دی چې د دنیا پریشانی د دعوت پریشانی او د نور شینو پریشانی ور باندې ختميږي التقوا د الله نه یره تقوا بار بار به درسونه کې ویل کېږي به په دې خبرو نه ځان ساتلو په کوم شي باندې چې الله خبر کېږي د غین ځان ساتلو په کوم شي چې خوشالي کې غیر لبیک ویل فحشا نه ځان ساتل کبیره ګناه نه ځان ساتلو الله باندې ایمان په ټول مؤمنانو کې ځان رسته غنل او د شوی چې دا ټول زمانه مخ کړي د مصیبت په وخت کې جزء فزنه کول او د نعمت په وخت کې شکریا کول د الله سره به حد مینا طاغوت نزان ساتل کوم قانون چې قرآن او سنت مقابله کړي حرام نزان ساتل او د الله بندگی او ذکر قرآن کریم کې رب العالمین فرمایي وتاسو باندې بخمخه امتحان کې دي شي په اموالکم وانفسکم سوس مالون زانون مبارکه او تاسو اوري من الذين اوتوا الكتاب دا اق انسانانو چې غوښله کتاب ورکړي شوی د اساسونو مخ کې او د مشرکین zarar زید او که صبر مو کو تقوا مو کړنو فإن ذلك من عزم الامور دا ګره د پخو کارون نه دي کنزل به تکي ستاسو کتاب باندې بلوبي کوي او د قشن دي حدیث له بده ملنډ وي رسول الله بارکه به قسمه خبري کوي د مسلمانانو د اسلام مبارک صبر او تقوا دی آیت کې کله انسان سوچوي چې دا صبر او تقوا الله دې شین د لپاره ذکر کړی دی نو یاد ساته استاد ټول مشکلات په الله را ختم کړه دریم سبب چې پریشانه دي انسان ختميږي الخوف من مقام الله عز وجل یو ورځ بد الله مخره ودرېګو نو به ستاد لوګه بندل ته نه ورک شي او دا مرز به مرګ شي د دنیا چې کوم کاروبار دی جوړیږي نه هغه هم درنه ختم شي ټول توجه سوچ به دی ودرېږي چې الله ست مخله ودرېګم انت بس مسو صورت حالي قرآن کې الله قانون ذکر کړي یو ادب الله صحابه ولور کې بدی طریقه وحد کې چې کله بیا کسان شهیدان شو غنیمتونه لاړل نه یو دم دسي आवाज وشو چې الا ان محمدن قد قتل خبردار محمد صلی الله علیه وسلم شهید شو د دې आवाज کول سره په ټولو خلکو باندې واجبہ کیفیت راغی غنیمتونه د خلکو دی یاد وته او د خپل زخمین هم دی یاد وته او شهیدان هم دی یاد وته ځکه چې لوی مصیبت راشي وړي کې به ختميږي تابانه چې څومره مشکلات رااله څومره پریشانه نه رااله دغه سوچ لراول چې ورس بدل نه مخله ودرېږي مکم د شکار کړی چې د الله نه به بچ شم جنت ته بلاړ شم دا شینه وستانه به ختميږي ته به هیڅ پریشانه کیږي نه د زموږ سوچ جنجالونه او پریشانونه او مصیبتونه جوړ شي وجه دا چې اخرت موږ شاله غرزولې ده پرې خودل هم دي د الله مخله ودرېدل او د الله قهر او هغه د جهنم تذکری او هغه سختینه موږ دی د وتی نو بس دغه شینه موږ ډېر غټ ښکاری لکه وړه ماشومان وړه هبتونه دا څنګه او دا څنګه نه دي او موږ دا ویلو چې انسان ژاړي د غیر پر ډیر سببونه دي یو سبب کې دا چې الله مخله ودرېدل قران کې سوچ ګناه پر خودل څلورم سبب چې د انسان پریشانه ور باندې ختميږي الخوف من وعيده سبحانه عز وجل د رب العالمین د دمکانو نه یریدل قران کریم کې رب العالمین فرمایي وقالو الذين كفروا دي کافرانو بخپل رسولانو لویل چې موږ به تاسو او باسو من ارجن ازمن د رزمه کې نو یا بس موږ د دین لپاره تر داخل شي او دا من اصل لشي واپس کېدل چونکه بیا خو د سره بدی ګمان کې نه په دې عقیده کې و د دوی په دماغ او ذهن کې دا خبره وجدا زمون بخاری خلکو مرتد شوی دي دین نه وخت لري بیرته برازي الله رب العزت دي انبیاء ولا وحی وکړه چې موږ به دا ظالمان بربادو دی په دې اسمو کې الله تاسو موږ وسو من بعدهم دغین ورسخ ذلك لمن خاف مقامي دا خبره به هغه چا لپاره جسمه د پېښینه یریږي او خوف او وعید او زمانه دم کوي نه یریږي فذكر بالقران من يخاف وعيدا د دې صورت په اخر کې هم دا خبره ذکر شي د الله د امکان نه یره کنزل عمل کې دا خبره ذکر د عمر رضی الله عنه ویلي اصل کې د آیتونه زمون بارکه د يهود نو سواره ورته په هغه وخت کې سبب جوړ شو بس منګي غلطي ده د جهنم تذکرہ شې راشي د يهود بارکه ده او د نسوارو بارکه ده او د بوتانو بارکه ده چې د جنت تذکرہ شي د زمون بارکه د دې وجنه دا شای نزول ویل دام ګره د انسان د دماغ په بل کم باندې اړي بلکې د شی وای چې د قایت هم د مال لګیږي کما کې دا مرز موجودي بزغه قهر متوجه دی او کدامه کې موجود نه د رحمت الله متوجه دی ټول خبر ځان لکوا پنځم امر چې دنیا او آخرت د پریشانۍ او خاص کې دعوت ور باندې ختميږي التضرع لرب العالمین عز وجل الله رب العزت العاجزی قزعیاز به شفاعت محمد رسول الله عاجزی په دعوت کې او په خبرو کې او په خوراک کې او په ناسته کې او په ملاسته کې او په تک کې دا به ټول ذکر کړی دا د امتحان مقصد هم دا دی
قران کریم کې رب العالمین فرمایي ولقد ارسلنا الى من ډیر رسولان لګلي هغه ډول نستانه مخکي فاخذناهم الله بهم داخل راټینګ په مالی او بدني تکلیفونو باندې لعلهم يتضرعون دغه پر شدي مال عاجزي کې ولی نه کوي پسې د دې باندې چې داخله الله مال عاجزي کې نور مران شو شیطان ورته د بد عمل ډیر ډولي کې چې د په خلل کې رواني من کې عاجزي سره نشته زړه کې زموږ عاجزي نشي چې رغيب اثر زموږ پر بدن باندې راتوريش لکه د قمانه ابن قیم رحمه الله کړی دا غرور تکبر سورہ عراف کې الله فرمایي چې ما ارسلنا فی قريه موږ نه دلګلې په هیڅ کلی کې هیڅ نبی مگر دغه اهل موږ په دې مالی او بدني تکلیفونه باندې نیولې اللهم يزرعون چې داخله موږ له عاجزي کې خو الله دې ونه کی علي شم دا خبره کړې ده چې دا کوم دم کې تعالی په دنیا کې دا کوم ضرر درور شي ته پوهې شبدي باندې ان شاء الله تعالی تنبيه درکړه چې اے سړي اعظم برابر کې نو ګوره برباده ومه دي موږ څه وایي د دنیا ګردش ته ګرځي راګرځي شپږم سبب چې د انسان د دنیا او د آخرت د پریشانۍ ور باندې ختميږي الاستکانه لله عز وجل رب العالمین للتسلیمی لا سن ورته وشته ولا سمعانی دغه معنا کړی د عاجزی ذلت الله تعالی د سکون سورہ مومنون کې رب العالمین فرمایي چې ولقد اخذناهم الله داخل میرا ټینګ به د عذاب باندې فمستکانوا لربهم د خپل رب له استسلیمی ورنکړو نور د عاجز شول غرور پکې راغی شکل اعظم باندې الله متوجي کی نو پوهه بده باندې جسمه ورانه د اق عمل د وجنه ایس الله زرا غیر کړم او جوړول ځان پکار دي تسلیمی لکه دشمن سره میدان د جنگ اعلان دی وته ایس د توچ لاسونه اوچت کنو تسلیمی به ورکې کینی وجنه دي چې الله تعالی گزار درکې نو معنا دا چې تسلیمی راکمږي ایس الله تسلیمی نه ورکو مون غرور کو بدمعشی کو د الله سره نعوذ بالله من ذلک وهم سبب چې دا ډېر عجیب خبره ده د ټولو پریشانونو د لړ کېدو لپاره اساسي او بنیادی سبب دی ملازمه الاستغفار رب العالمین بخنه غوښتله د شیخ الاسلام ابن قیم ابن تیمیه بارک راضی وي چې کله به یو آیات مال اگران شنو ما بزر کړ د الله نه بخنه غوښته د ابو هريره رضی الله بارک راضی دا ګوره جنتی صحابي دی محمد رسول الله فرمایي چې کم سړی د ابو هريره سره مینه کوي هغه الله جنت لبو جنت سم خل چې ابو هريره به جنتی یو کبني ضروري او ټول صحابه جنتین دي لیکن هغه د ورځې 2000 کړه د رب العالمین نه بخنه غوښته تر خپل ځان سره حسابيو کې تاسو کړه دې غوښتي 12 کړي چر د غوښتي هم چې امام سلام وګرځي استغفر الله ډېر به توجه حدیث ابو داود کې راځي د الله نبی بدا سره د کته کې چې الله زمانه به کم کمې زیاتې شوی نه موږ چې سلام وګرځو متصل کله چت لګورو کې یو ځل کله بل ځل غوتنه ټکونه وباش او به موږ دشي وایو چې الله تاسو موږ د مشکلات را حل کړه ګرانه خبره ده استغفار قران کې الله فرمایي نه د الله چې د عذاب ورکه هم یستغفرون بده حال چې د الله نه بخنه غواړي کم سړی چې د الله نه بخنه غواړي دا یاد ساتي د شي انسانانو الله هیڅ ته پریشانې نه متوجي کوي ابن عباس دا معنا کړی دا که یو سړی فاسق او فاجر ولی نه چې د الله نه بخنه اوغته الله هیڅ سره د نرمي معاملې کوي عذاب هم به نه راځي زمونه د یو شی لازم کوي د شي بني چې لکه دومره سره کرت به کومه څه تیم کو به ګونګار نه څومره زیات ویلې سل کرت 200 کرت زر کرت 1500 کله به یو کیفیت کله به بل کله چې انسان د الله نه بخنه غواړي رب العالمین څنګه تنګ سره مخامخ شي دغه نه به الله خلاص کوي رزق ور کې من حيث لا يحتسب ګمان به نه کیږي نن ټول جنجال به رزق دی داخله چې مرتدین شو مرتد شول يهود نصارا ولې دا غاړي ورکړي هغه د دې وجنه چې ایسه داخله د رزق د وجنه برباد شو د کور جوړول د وجنه برباد شو راځي چې استغفر الله وایو زموږ د ټولو شنو تنظیم رب العالمین وکړي اتم سبب چې دنیا نه پریشانی ور باندې ختميږي انسان لا سړی به دوام کوي بقدر الاستطاعه على دعاء ذنون عليه الصلاه والسلام لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين نشته حقدار د بندګۍ استواستانه الله د هر قسم نقصان نه پاکي الله ما زیاته کړی د تمام معاف کا دا دعا تاسو وای لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين قران کریم کې رب العالمین فرمایي چې کله کم سړی زمانه بکنه او غواړي زبدي خلکو له نجات ورکوم او رسول الله فرمایي چې ما من مسلمن نشته هیڅ مسلمان شاغه دعا او غواړي د زنون پر دعا باندې الا استجاب الله له مگر الله دغه دعا خامخا قبلې مشکل خامخا قبلې کله رزق تنګ شي راغله کله کور راغله کله بچو راغله کله امتحان راغله کله مسله محمد رسول الله فرمایي چې د شی ویل لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين د دې انسان د دعا الله وس خامخا د مشکل به الله خلاصي دا محمد رسول الله وینا ده په دنیا کې وزیرګي یو والګي یو رئیسګي خبره وکي موږ څومره اهتمام غوښله کوي یو خبر یاله چې لکه پلانې راځي کې د څه یو پیغام ویلو د څه خبره وکړه راځي محمد رسول الله د پیغام لغوه کړو چې انسان کوم دعا وغواړي په دې باندې او دا ورته په وسیله کې الله له پیش کې الله د دې انسان د ټول دعا قبلې مشکل حل کوي
تجربه بنیت باندې بدام غو نو ذکر رسول الله امر کړي او تجربه تاسو په وکړي د صدق او زړه نه هم امر چې د انسان د مشکلات ور باندې ختميږي العفو والصفحه معافي کول او ځل کې خفګان نه کول زموږ وسوسه کینی او عناد د مال سره مشي کړي نه دا کړي یو وخت یو مجلس کې ناس د نبی صلی الله علیه وسلم په سنت باندې په یوځای کې مسله راغلی و نو بالکل جوړ شي واخو هغه ځکه هغه سړي د شي ویلې یو پلاني واده لزلاړم او د خلکو مال سره مشي ونه کړ د دې وجنې د حدیث مقابله له معاملات تړلې ده ته وځي خبره لګوره چې موږ به څه اوس موږ به د استعداد څه اوس موږ به سره مشي چې یو موږ به چی شو څه کار موږ رب العالمین لکړې دي چې د یو صحیح حدیث مقابله موږ په دینت باندې کوو چې لکه دا سړی په دې به حدیث باندې عمل کوي لیکن مال په دې واده کې سړی مشند کړي زو زده مقابله کوم حدیث په معلومه او رسول الله مقابله لمزان تړم او قران کې الله په دې باندې تصریح کړي سورې انفال کې چې د محمد رسول الله د سنت مقابله چا وکړه معنا هغه سپک وګڼل فتنه و غیره دی وګڼل دا سړی کافر دی او د ایمان نه کنګال دی دا موږ د الله خبره ده څومره جرأت باندې موږ رسول الله رسول هغه به خبره باندې عفو لسم امر چې د انسان د دنیا او د آخرت د ټول مشکلات ور باندې ختميږي کورنی او نفسي اقامه الصلوات د منځونو اهتمام او ایتاء الزکات او زکات ورکوله والسعي في جميع الخيرات اردن کې کار لوړاندې کېدل حدیث ابو داود کې راځي محمد رسول الله باندې شکل مسله بر مخامخ شو متصل باغه منزل توجه وکړه موږ هیڅ تم د منزل عمل پر توجه نکوو چې وزله زله که څوک پیژنې کنه پیژنې ولی زماره بچیو کارل ته باندې جو ټلیفون ورته وکي داغه سره مجلس وکوم لیکن هیڅ هم د شونه ویل چې لکه زما دا مشکل لزماره دي بچینو دا مشکل لزماره زنانه او زماره دي ملګرو راځي رب العالمین سره دې بارکه ورابطه کلک کوټینګ کو چې الله زموږ دا مشکل ته حل کړه دا مسله ډیره کماله ځکه زموږ د دماغ ټول خراب شوی دي عمل په تر باندې توجه زکات ورکول د نیکه کار لوړاندې کېدل محمد رسول الله فرمایي چې بادر بالاعمال تدیو کې په عملونو باندې د فتنونه د سپینې لکه د شپې ترتم چې هغه په سړي باندې راشي د شپې په کې سړی مؤمن سبب کافر شو د سر به مؤمن او د شپې په سبب کافر شي د سپینې را روان دي دغه نه مخکې د قاملونو کې د منځ په باندې او د زکات ورکړه د نه کې کار لوړاندې کېږي الله به د ایمان حفاظت کوي دا ډېره مهمه خبره ده قرآن کې الله فرمایي فعفو بکنه وکي وصفه د خلکو نه مخواړوي الله به استغفر امر راولېږي واقيموا الصلاه د منځ په باندې وکي زکات ورکي او ما تقدموا لانفسكم چې تاسو کوم شي د خپل ځانونو مخکې لګي من خیر د شریعت برابر دی ثواب بد الله سره مند کې ان الله بما تعملون بصير الله تاسو په عمل لیدون کې دی الله د خیر برابر کارولېګه مالا ډېر د شغله کې شغله دعوت په اعلان کې نه چرته عفو پیژنې نه صفحه پیژنې او خاص کر چې کله ځواني کې من نه دا خبره مالا کړې زه مقابله کوم نه معافي کوا معافي زين العابدين بارک مخکې موږ دا ویلو چې په سفر باندې روانو چې هغه مقابله وکړه وتا کې دا نقصان دی دا نقصان دی څلور نقصان نه ذکر کړل ملګرو په وردانګل وی چپ شي څو نقصان دي په ما کې ذکر کړل څلور وی ما کې شپږ نقصان نورم زیات دي ګستا په کار دی هغه بس تعالی په خپل تشریح کوم دومره عجیب انسانان زمون خبره چانه کړي او هو ما په پلاني مجلس کې خبره کړې ده موسی عليه السلام رب العالمین ویل شي رب د خلکو زما په داسې به راډول دي د اسمانه واړه موسی صبر کوه د خلک ما په سیم لګي دي مو ته بچي به دې وخت چې نه معامل شونه می اخلاص تر به دا خبره کو چې پلاني مال د شي ویل د زور د شوی ما دیر لسم سبب چې سړی د دنیا د مشکلاتونو امتحاناتونو ور باندې بچيږي التفریج عن المعسر یو سړی تنگ دسره پاغه باندې لګ راحت راواله مسند احمد کی روایت د دویم جلد بدر شمر صفه عبد الله بن عمر فرمایي محمد رسول الله فرمایلی دي من اراد سوچ اراده لري چې داغه دعا قبول کړي شي مصیبت ختم کړي شي یو سړی چې تنگ دستره پاغه باندې اسانتیا را ول رب العالمین مسد دعا قبول کړي والله مسد مشکلات هم حل وفصل کی موږ په تنگ دسته باندې نورم خبر راورانو پیسې ورکړل لکه دا په دې وخت پوره کینه بس دا پټه مې درنه بکی ونیو دا اسمه کې مې درنه ونی ولا سود دی او پلان دی واغره دغه رسول الله فرمایي که تاسو وګړئ چې تاسو دعا الله قبول کړي تاسو وګړئ تاسو د مصیبتونو رب العالمین ختم کړي په دې جامعه کې چې کوم سره د مشکلاتو سره مخامخ هغه کې وسره ته کوم کو الله بس تاسو سره ایسه کوم کو من خلکو نور مشکلات جوړو جنجاله حدیث مسلم کې د امر رسول الله فرمایي وجاج مسلمان سره مصیبت د دنیا د مصیبتونو لري کې الله رب عزت د آخرت د مصیبتونو نه د مصیبت لري او بل حدیث کې دا راځي والله في عون العبد الله رب عزت د بنده په کومک کې تر څو پر شي د بنده د مؤمن په کومک کې وي زموږ چې د مشکلات د جنجالونو دغه وجه سره مؤمنان لمن بلاکونه شروع کړی دي خدیجه رضی الله عنها محمد رسول الله ویل چې کله والله
د سینې د زماره په الله باندې قسمی الله تعالی شرمای زکه تشل رحمان دي خلکو سره پالي د چا چې کار نه غل کار پیدا کوي چې کم سړی پر وتري اگر او چتای او چې کله په سړي باندې مصیبتونه راغلي دا غسر کومکونه کوي د انسان هیڅ چیرته الله نه خرابای موږ سره رحمان قطع کو بیکاره خو څه چې کار پیدا کو نوري مرته ورانه یو سړی چې پر وته هغه چې موږ راوچته کو نورم خراب کوي پرې د چې د تربور د تباہ برباد شي د انسانانو سره زموږ د الله هیڅ چیرته کومک نه دا څومره وکړه خزوا د لسم اساسي سبب چې الصدقه دا سبب د مصیبتونو د لړ کول د پاره چې کله ست رزق تنګ چې ته صدقې له زور ورک الله به رزق راخېد کی دا محمد رسول الله فرمان دی عليه الصلاه والسلام او دا رب العالمین دا غصه ختمه کمي لکه څنګه چې ابو باندې په اور باندې د اوبر واړول شي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بادر به صدقه ای انسانانو د صدقه مخکې ورکړي وې د مصیبتونو چې د صدقې په وړاندې راتلل نشي ایسال تور د بلاک ودرېږي مشکات کې دغه حدیث دی نو دغه کارونه چې کله انسان وکي به تور مثال صبر دی تقوا ده د الله د پېښینه یره ده رب العالمین د دم کې نه یری دل دی الله لا عاجز ده الله لا تسلیمی ده د الله نه بکنه غختل لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دغه دعاګانی معافی کول د منځونو پابندي د زکات ورکړه د نیکی کارون لوړاندې کېدل د تنگ دستنه مصیبت لري کول شل رحمی پاله بیکار لکار پیدا کول پروته شړې روچته ول صدقه کول دا به د انسانانو د پریشانې مصیبتونو و غیره دا ختم کی الله رب عزت دې دغه اعمال توفیق مو متوسل نصیب کی رب العالمین دې مو متوسل د قران او سنت بصیرت نصیب کی سبا ان شاء الله د مکارم الاخلاق